د افغانستان د صنایعو قانونو خونه وایي چې د امریکا له لوري د دوی د پیسو له کنګل کېدو وروسته په دې هیواد کې زیات شمیر فابریکې د تړل کېدو په حال کې دي او یو شمیر یې تړل شوي هم دي. د یادې خونې مسؤلین وایي چې امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده ډالر کنګل کړل چې له دې جملې څخه 2.5 میلیارده پیسې د افغانستان د صنعتکارانو دي. د دوی په خبره دې چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د صنایعو قانونو خونې رئیس شیرباز کمینزاده په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې 15,000 فابریکې د خامو موادو له سخت کمښت سره مخ دي او د موادو د نشتون له کبله نشي کولای چې خپلو چارو ته دوام ورکړي. د کمینزاده په خبره په دې فابریکو کې په زرګونو کسان په دندو بوخت دي چې له بندېدو سره به یې ډیری خلک وزګار شي. منجمد شدن همین پول که شد ما حتی پرزجات خود اکثر وقت چون پول روان کرده نمیتونیم و ماشینالات خود خواسته نمیتونیم چون آپریشن DHL، پدکس و غیره شرکت های لوجستیکی یا چی که بودن اینا مسدود شدن. اگر یک دستگاه ما چینایی است یا از آلمان است از هر کشوری که است یک عادی سنسور که خراب کنه اونا را ما خواسته نمیتونیم. این چیزا باعث شده که فابریکات ما تقریبا بعضش استاد شوه. د صنایعو قانونو خونې مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې د امریکا له لوري د پیسو له کنګل کېدو وروسته اوس دوی هیڅ هیواد ته نشي کولی د بانکونو له لارې پیسې ولیږي او له هغه ځای څخه خام مواد هم د ماشینالاتو پر ځای راوړي. د نوموړي په خبره که چېرته امریکا او نړیواله ټولنه په دې برخه کې د افغانانو غوښتنې ونه مني په هیواد کې به اقتصادي وضعیت نور هم ترینګلی شي. د دې خونې مرستیال سخي احمد فیمان وویل که صنعتکار او سوداګر ته زیان رسیږي مستقیم اغیز یې پر خلکو دی. د نوموړي په خبره 20 کال امریکا په افغانستان کې د حقوق بشر نارې ووهلې خو اوس یې د افغانستان د غریبو خلکو پیسې کنګل کړي دي او نړیواله ټولنه هم ګونګه ده. خواهش صنعتکاران افغانستان، معدنچیان افغانستان، به کل سکتور خصوصی و مردم افغانستان از جامعه جهانی این هست که این مشکلات، این بحران را ما سپری خواهیم کرد ولی انتظار ما در چنین شرایط ای است که کشورهای دنیا مردم بی‌دفاع افغانستان را در چنین شرایط متاسفانه تنها رها کردند. کجا شد حقوق بشر؟ کجا شد کمک‌های جامعه جهانی؟ د امریکا له لوري د پیسو کنګل کېدو نه یوازې صنعتکاران بلکې په ډیری برخو کې افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي او په هیواد کې بشري ناورین ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی.